خوشبختي په همدې کې ده چې تقریبا 92% دغه طرز العمل چې زموږ کاري قواعد تنظیمي ختم شوی ده تنظیم شوی ده. نهایي دا دوه مسئلې چې د طالبانو لخوا میز ته وړاندې شو هغه باندې بحثونه زیات شوی ده. مختلف لارې د افغانستان اسلامي جمهوریت هیات مقابل لوري ته یې وړاندیز کړي دي. په ټولو کې دوه مهم شی په نظر کې نیول شوی ده. اول دا چې د افغانستان ټول خلک هر هغه کس چې ورباندې افغان اطلاق کېږي بې له تبعیضه باید خپل د حقوقو د ساتنو او خوندي کولو ډاډمن اوسي. دا د موږ د خوا نه ټینګار په دې کې ده. دویم بحث په دې کې ده چې د افغانستان ښکېلو ډلو مختلف د افغانستان اسلامي جمهوریت امنیتي قواوې دي، دوی په جګړه کې طالبان سره بوخت دي او طالبان دواړه خوا باید وپېژندل شي د دوه اړخه د دغه جګړې. نو په همدو دواړو باندې بحثونه زیات شوي ده. موږ امیدواره یو چې هغه اخرنۍ وړاندیزونه چې بیا موږ جانب مقابل ته وړاندې کړي دي دوی بېرته په هغه مشترکه لاره چې د هېڅ چا د نفي کولو مسله پکې شي نه، هغه مشترکه لاره دوی خپل کړي او موږ مخته ولاړ. یعنی خبرې خو په ټاپه نه دي درېدلې او نه هم ټاکنې شوي دي، ستاسو بحثونه روان دي. نیاز دې ته شته چې هر ګروپ خپل منځي بحثونه ولري. موږ اخرنۍ بحث چې 3 ورځې مخکې مو درلوده په هغه کې دوی کوم وړاندیزونه وکړه، دوی به خپل منځي بحثونه ولري. هماغه رقم چې موږ خپل منځي بحثونه لرو، هر کله چې دوی خپل منځي بحثونه ته یو نتیجې ته ورسېده موږ ته بېرته بیا راځي او موږ په ګډه بېرته بیا دغه بحث کې یو بل سره به بحث وکړو یو نتیجې ته ورسېږو. نادري صاحب، امریکایي استازی زلمی خلیلزاد هلته درغلی، د نوموړي له درتګ نه مو هیلې څه دي؟ ډاکټر صاحب خلیلزاد خپل هیواد په نمایندګي د خپل ماموریت په چوکاټ کې ځینې خپل هیواد دپاره کارو دپاره دلته راغلي. موږ ته پته نه لګېږي مقابل لوري سره لیدلي دي او دوی تعهدات په جانبه طالبان دوی ته لري، دوی طالبان ته لري. نو موږ د افغانستان د اسلامي جمهوریت هیات خپل کارو باندې بوخت ده. خو دلته تاسو د جانب مقابل یادونه وکړله چې له وخته مخکې هغه دوه موضوعات تاسو ته وړاندې کړل. برعکس بیا طالبان ادعا کوي چې تاسې د همدغو خبرو د پرمختګ په وړاندې کله ناکله خنډونه را پیدا کوئ. ستاسو ځواب ورته څه ده؟ زموږ له خوا نه هېڅ داسې یو شی چې تر اوسه پورې چې هغه دغه لوی جنجال یا بحث ته یو خنډ وسي هغه وړاندې شوی نه ده. زموږ له خوا نه هر وخت هغه مشترکه غوښتنې چې دي هغه شی چې د دوی منفعت او د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د افغانستان ملي منفعت چې دي هغه مو وړاندې کړي دي او د حل لاره مو وړاندې کړي. طالبان بیا ادعا کوي چې د افغان حکومت د مرکچي پلاوی یعنی تاسې په خپلو بنځو کې یوه خوله نه یې او واک نه لرئ. ستاسو استدلال ورته؟ زه فکر کوم دا کاملا یو بې اساسه ادعا. دوی لیدلي دي په مجالسو کې وحدت د نظر، وحدت د عمل، ټول د افغانستان اولیا او منافع ته شبن دي په ډېر اتحاد ورولي او ورولي موږ کوالي او ښایستوالي په همدې کې ده چې مختلف نظریات شته، مختلف تجارب شته، خو ټول په یو شی باندې اجماع لري. هغه دا ده چې د افغانستان کوالي، د افغانستان اسلامي جمهوریت، د افغانستان اساسي قانون او د افغانستان نور کوالي چې اوس موجود ده پکې دا ټول وساتل شي.